السلام علیکم ملګرو خاده و آباد اوسئ. ورکشاپ کې ما وزګارونو ناسو په سوشل میډیا کې لیده کاته مې کول، نو دا کټینګ مې ولیدو. د اخبار ده د فیض علي خان فیض صاحب د وال نه چې کچے کے ڈاکو نے دیر کی رہائشی کو قتل کر دیا گیا. نو سوچ مې کوو چې کچے کے ډاکو د دغه علاقې دا ډاکوان چې دي دا ښه بې لګامه بدماشان دي او ښه درنې وسلې ورسره دي، تر دې پورې چې په دې سوشل میډیا باندې اکثر ښکاري چې دوی سره بختربند ګاډي هم دي او راکټ لانچر چې سنه هغه وسلې ورسره دي چې هغه د حکومتونو سره وي. زمونږ حکومت ته هغه په نظر نه راځي بالکل، ځکه چې هغه ړانده دي، چاړاګان دي، کاڼه دي، یا ترې یریږي، بې حسه دي دونه. د پاکستان دغې د کچې د ډاکوانو یرغمال کړی دی. خو دا خبره د یاد دی چې په پښتونخوا چې کومې اپریشنې کېږي وخت په وخت باندې او نوی نوم هغه اپریشنو له ورکولی کېږي ښه روغ موډ امن وي، خو چې دوی وایي اپریشن کوو نو بس هغلته کې به ډز وکړي، دغلته به ډز وکړي، هلته خودکش حمله وشي، دغلته خودکش حمله وشي، دلته کې په چوکۍ حمله وشي، هغلته په چوکۍ باندې حمله وشي. او د قام دا بچي پولیس دا سپایان چې کم دي هغه پکې وچ پوچه شهیدان شي، دوی ځان له یو بانه ګوري. خو په دې کې د پښتنو دا مشران هم ککړ دي، دا ذمهوار دي. هغه مولانا فضل الرحمن دی، هغه که نیشنل پارټۍ دی، هغه که چکزی صاحب دی، هغه که شیرپاو دی. ځکه چې دا خلک صرف دا پښتون قام راوکاږي او زنده‌باد مرده‌باد نارې وایي، خو د دغې خلکو ګریوانونو ته لاس نشي اچولی او د دغې بې لګامه بدماشانو ګریوانونو ته هم لاس نه اچوي، خو ځانونه ساتي، ځکه چا په هر څه پورې دي. نو زه به درسره دا خپل یو غزل شریک کړم چې دلته چې ژبه هم پرانیزي نو غدار دې بولي، چې غلامي کوي غلام یې نو په لار دې بولي. که د رښتیا خبره وکړه او رښتیا دې ووایي بیا به خو نه ګرځې قابل، بیا د زینار دې بولي. او دا په جامه د مسلمان کې د فرعون همکاران، دا په جامه د مسلمان کې د فرعون همکاران، چې حقګویي کوي غدار په دې دیار دې بولي. او د کار هغه وي چې سر ټیټ وي ورته چا نیولی، د کار هغه وي چې سر ټیټ وي ورته چا نیولی، چې ورته سر نه ټیټوي نو بیا بیکار یې بولي. او خونخوار په خپله د ماده د انسانیت ترې وتي، خونخوار په خپله د ماده د انسانیت ترې وتي، چې د خونخوارو مرسته نه کوي خونخوار دې بولي. او د ګوډاګو ملت دلته د ګوډاګو ملت دلته دې بې قدره شملې، د ګوډاګو ملت دلته دې بې قدره شملې، چې ګوډاګی نه یې والله که د دستار دې بولي. او دریابه دلته کې خپلواکه سالار نه جوړېږي، دریابه دلته کې خپلواکه سالار نه جوړېږي. که سوداګر وي د قام هله به سالار دې بولي، که سوداګر وي د قام هله به سالار دې بولي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.